یو ډیر ښایسته څیز درته ښیم نن سبا ګوره په اوړي کې خو یا په ګرمۍ کې خو ډیر زیات وي چې هر ځای ته ځي چې ګوند کتیرې کا شربت تخم ملنګه په هر شربت کې ورکي نو په ژمي کې اکثر مونږ د دې دغه پریږدو چې یاره د دې تاثیر یخ دی او دا په ژمي کې نقصان دی کیدی شي و د الله بنده دا په ژمي کې که استعمالې نو دا ګوند کتیره او دا کم تخم ملنګه چې کم دی که دا ته استعمال کې په قهوه کې یا په شربت کې یا په هر څه کې ایون په سوپ کې اچولی شي دا سوپ ورسره راټینګ شي خوند ورسره پیدا شي نو که دغه کې هم استعمالې دې سره یقین وکړه چې ستا وجود کې چې کم دغه ګرمي پیدا کیږي میټابولیک ریټ ته دا ورسره ښه وي او ستا وجود ورسره ګرم وي ستا اولګه ورسره ښه وي او دې نه علاوه د جوړونو د خوږونه دردونه چې کم په یخنۍ کې زیات شي دا به انشاءالله بالکل نوي ښکلې ګرمه شپه به تیرې د خوږ درد نه بغیر